سلامونه قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. پام وکړئ زموږ د نن ورځې دوو مهمو او عاجلو خبرونو ته. انس حقاني وایي افغانان دې واښه وخوري د لوږې نه مړه کیږي. او بلخوا جنرال موبین پر خپل افغانیت او پر پنجاب ضد حقیقت وینا د اسلامي امارت له لوري زنداني سو. دا چې انس حقاني نور څه ویلي او جنرال موبین پر څه باندې زندان ته ولېږل سو، بشپړ حال ویډیو کې وګورئ، خو چینل سبسکرایب کړئ. طالب مشران له مسؤلیته تښتي، عام ولس وښو خوړلو ته هڅوي. له یوه لوري افغان ولس له لوږې سره لاس او ګریوان دی او بل لور ته طالب چارواکي پر افغان ولس ملنډې وهي او غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. د طالبانو د حقاني شبکې یو لوړپوړي غړي انس حقاني په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر خبره هسې تبلیغات ګڼي. هغه له بي بي سي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي چې روزي ورکوونکی الله دی او هیڅکله هم څوک د لوږې له کبله نه دی مړ سوی. انس حقاني په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې خدای انسان ته روزي په هر ډول رسوي، ان په وښو خوړلو یې هم ژوندی ساتي. نوموړي دا مرکه له یوې انګلیسي ژبې خبریالې سره کړې ده. دا مرکه بي بي سي فارسي ته هم ژباړل سوې، خو د وښو خوړلو ټکي ترې ایستل سوي دي. هغه ادعا کړې چې دوی د فقر ختمولو په طریقه او د هغه په اصطلاح په چل پوهیږي، خو دا چل یې نه دی ښودلی چې څنګه. نوموړی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نن سبا میلیونونه افغانان له لوږې او فقر سره لاس او ګریوان دي او د نظر خاوندانو په باور طالب چارواکي مسؤل دي چې دوی ته بشري مرستې ورسوي. د عامو خلکو په وینا د طالبانو له راتګ سره میلیونونه ځوانان بیکاره سول او اوس خیرات ته ناست دي. د طالبانو د حکومت پر راتګ سره نه دا چې یوازې د خلکو اقتصادي وضع لوېدلې، بلکې ورځ تر بلې اقتصادي وضع کښته روانه ده. اروپایي ټولنې تازه ویلي چې مرستندویه هیوادونه دي له افغانستان سره بشر دوستانه مرستې ډېرې کړي. د یادې ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ترینګلی دی او زیاتوي چې دلته په زیات شمیر خلک بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. جوزف بورل دغه راز پر نړیوالو مرستندویه بنسټونو غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او دوی دې له احتمالي ګواښونو وژغوري. سرچینې ویلي چې دوی په خپل وار له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. او بل خبر هم دا چې طالبانو خپل یو رسنیز فعال غړی جنرال موبین نیولی. د طالبانو د پولیسو یوې باخبره سرچینې تایید کړه چې د دوی یو رسنیز فعال غړی موبین مشهور په جنرال موبین نیول سوی دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد نه کړ، ازادي راډیو ته وویل چې پر نوموړي د غیر مسؤلانه خبرو تورونه دي. موبین په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویان په توګه هم له رسنیو سره خبرې کولې او په بېلابېلو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې راڅرګندېده. د په خپلو مرکو کې د پاکستان ضد دریځ ښکاره کوي او تازه یې په یوه مرکه کې وویل ګوانتانامو زندان کې ډېر هغه طالبان زنداني وو چې پاکستان امریکایانو ته په لاس ورکړي وو. موبین کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې هم ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په ملاتړ خپرونې جوړولې. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې له مشال پریس سره تر پایه مل یاست. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.